فارموله د اعتماد څه ده؟ هغه دا ده چې مونږ زیاتره په هغه چا باندې اعتماد کوو کم خلک چې زمونږ په شانتي بلیف کلچر ویلیوز او پرپز لري، ځکه چې دا څیزونه زمونږ لیمبیک برین سره تعلق ساتي، یعنی زمونږ جذباتو سره تعلق ساتي، چې د هغې باره کې تفصیلي ویډیو مونږه مخکې جوړه کړې ده، تاسو هغه د تفصیل لپاره ضرور وګورئ. او کله چې زمونږ بلیف ګایډینګ پرنسپلز پرپز او ویژن د چا په شانتي نه وي نو هغه خلکو ته مونږ هسې د شک په نظر ګورو. هغه وجه ده چې بعضې کمپنیانې او ادارې په دغه صورت کې زمونږ د اعتماد ګټلو دپاره د مختلف قسمه مینیپولیشن ټیکنیک یعنې د چالبازۍ نه بیا کار اخلي او کله کله مونږ په هغې دوکه شو او په هغې باندې اعتماد وکړو. نتیجه د خبرې دا شوه چې مونږ د خپل ژوند په ډیرو فیصلو کې په نورو خلکو باندې اعتماد کو او د هغې د اعتماد په بنیاد باندې مونږ خپلې فیصلې کو، کو هغه د اخیستلو خرڅولو په شکل کې وي یا هغه د واده خادی په شکل کې وي یا هغه د سرویسز اخیستو په شکل کې وي یا هغه د یو ډاکټر نه د علاج په شکل کې وي، مختلف صورتونه کیدی شي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.